English language program. د اوریا د انگلیسی ژبې خپرونه. برنامه لسان انگلیسی اوریا. سلامونه و نیکه هیله درانه و قدرمنه هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنه هیوادوالو نن یو ځل بیا زه عارف اوریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم په دې هیله چې د ویډیو تر پایه پورې راسره واوسئ. نن در سره 15 داسې لغتونه شریکوم چې کله تاسو سوپر مارکیټ ته ځئ مختلفې غذاوې تاسو اخلئ، میوې یا سبزیجات یا نور شیان، ډوډۍ، دا شیان چې اخلئ نو د هغه نومونه باید تاسو زده کړئ. صرف لغتونه دي، انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به دغه لغتونه درته په جملو کې استعمالوم. اوس صرف لغتونه زده کړئ، راتلونکي ویډیو به انشاءالله هر یو لغت به درته په جملو کې استعمالوم. بیا هم باید درته وایم که چېرته زما یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو هیله ده چې د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ تر څو زموږ ټول هیوادوال له دې څخه ګټه واخلي او د انګلیسي ژبه په پښتو او دری کې زده کړي. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوارم جور و سر حال باشین. امروز باز هم من عارف اوریا در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، امروز همراه شما 35 لغت که ما شما در سوپرمارکت وقت سوپرمارکت میریم و نامهای غذاهای مختلف مثلا سبزیجات و این چیزا را که باید یاد داشته باشیم و از مردم پرسان میکنیم. اینا میشه مربوط همون ویدیویی که سوپرمارکت میریم. به مو شکل باید این 35 کلمه را ما شما یاد داشته باشیم. در این ویدیو فقط لغت به معنای پشتو و دری امرایتان شریک میکنم. انشالله در ویدیو آینده باز همین لغت ها را هر کدامش جداگانه در جمله برایتان استعمال میکنم تا که خوبتر و آسانتر شوه برای شما. دوستان عزیز، باید یادآور شم اگر چنل یوتیوب مرا سابسکرایب نکرده باشین لطفا سابسکرایب کنید و ویدیو را با دوستانتان هم شریک کنین تا که همه هموطنان عزیز ما ازش استفاده کنن و لسان انگلیسی را با آسانی به لسانهای پشتو و دری یاد بگیرن. پس بیاین که لغت‌ها را یاد بگیریم. دوستانو راځو دغه 15 لغتونه در سره شریکوم. زه وایم تاسو ما پسې تکراروئ. 3 ځلې هر لغت زه وایم تاسو ما پسې تکرار کړئ، بیا د هغې نه وروسته معنا درته کوم. دوستان عزیز، لغت‌ها را من میخوانم 3 بار پشت ما تکرار کنین تا که تلفظش درست یاد بگیرین. بعد از او ترجمهش میکنم، معنایش براتون میگم. از اول شروع میکنیم. bread 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 څه شي ته وایي دوستانو؟ ډوډۍ یا نان. bread نان میگه. دویم butter 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 اصلا این بتر است، بتر، ولی در تلفظ اینا که میکنه butter میگه. butter 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 څه شي ته وایي دوستانو؟ کوچ یا مسکه. دریم carrot 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 څه شي ته وایي دوستانو؟ گازره یا ما شما برش میگیم زردک. زردک چی میگه؟ carrot. څلورم cheese 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 پنیر. پنیر ته څه وایي دوستانو؟ cheese. پنیر چی میگه دوستان عزیز؟ cheese cheese. پنځم food 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 څه معنی دوستانو؟ خوراک یا غذا. ما شما میگیم غذا در دریب، در پشتو میگیم خوراک. food food. شپږم frozen food frozen food frozen food frozen food frozen food دوستانو څه شي ته وایي؟ یعنی یخه شوی هغه غذا چې هغه په یخچال کې ایښودل کېږي، یخی نیسي، هغې ته وایي frozen food. frozen food چی را میگه؟ غذاهایی که باید سرد باشه، در یخچال باشه، اونا را frozen food میگه که یخ میگیرش، چی یخی نیسي، هغې ته وایي frozen food. frozen food. وم grocery grocery grocery
grocery څه شي ته وایي دوستانو؟ سودا، د کور سودا. چې کله موږ تاسو بازار ته ځو د کور سودا اخلو هغې ته وایي grocery. څه شی وایي؟ grocery. لکه مثلا سبزي، میوې، دا شیان چې موږ تاسو راوړو په عمومي شکل باندې دې ته وایي grocery. مثلا یو چاته وایي چې دا به په جملو کې هم درته استعمالوم، خو مثلا I'm going grocery shopping، یعنی د سودا اخیستلو دپاره زه ځمه. دوستان عزیز، گروسری سودا خریدن میگه. باز انشالله در ویدیو آینده در جمله هم براتون استفاده میکنم. مثلا برای کسی ما میگیم که ما سودا خریدن میرم، ما میگیم در انگلیسی میگیم که I'm going grocery shopping. I am going grocery shopping به این شکل. اتم location څه شي ته وایي دوستانو؟ ځای یا موقعیت. موقعیت دلته ځکه موقعیت مې دلته استعمال کړی دی دوستانو چې کله تاسو په سوپر مارکیټ کې د یو څه شي پوښتنه کوئ نو هغه موقعیت درته وایي چې په کوم ځای کې ده. نو ځکه لوکیشن باید تاسو پوه شئ، کیدای شي هغه دکاندار تاسو سره د خبرو په وخت کې دغه لوکیشن استعمال کړي، نو ورباندې باید تاسو پوه شئ چې لوکیشن څه شي ته وایي؟ موقعیت یا ځای. نهم میت غوښه یا گوشت. milk څه شي ته وایي؟ شیدې یا شیر. milk. 11 oil څه شي ته وایي دوستانو؟ غوړیو ته وایي. غوړیو ته څه وایي؟ oil. روغن. oil چی مانا؟ روغن یا غوړي. 12 onion. دوستانو اکثره خلک دا اونین تلفظ کوي. اونین نه ده، آنین ده. الف زر آ باندې ویل کیږي. آنین څه شي ته وایي دوستانو؟ پیاز. پیاز ته څه شي وایي؟ آنین. 14 rice څه شي ته وایي؟ زموږ ستاسو افغانانو ډېرې خوښیږي. وریجې. برنج. 14 spaghetti چی ته وایي دوستانو؟ آش چی میگه؟ spaghetti یعنی آش. 15 دا هم زموږ تاسو په جامعه کې ډیر ضروری ده، باید موږ تاسو د دې څخه استفاده وکړو. وایي tea څه شي ته وایي؟ چای. تی چی را میگه دوستان عزیز؟ چای میگه تی. 14 tomato اصلا دا دوستانو تومیتو ده، خو د آخري توی د ډي غوندې تلفظ کوي دوی. که چېرته تاسو دا واورئ نه نو په دې باندې پوه شئ چې د دوی مقصد تومیتو یا تومیتو ده. دوی وایي tomato. ما پسې وایه دوستانو tomato. څه معنا؟ رومی یا بانجان رومی. 12 vegetable څه شي ته وایي دوستانو؟ سبزیجات. کم شیان چې په سبزی کې راځي عمومی نوم ده vegetable چی را میگه دوستان عزیز؟ سبزیجات را میگه. سبزی هر چیزی که در سبزیجات شامل است گونا را میگه vegetable. 13 buy څه معنا دوستانو؟ اخیستل. یو شی اخلی له دکان نه هغې ته وایي buy چی را میگه دوستان عزیز؟ خریدن. یک چیزی را که از دکان شما میخرین میگن که buy. مثلا I want to buy a kilo of onions.
من میخوام که 1 کیلو پیاز بخرم. باز در جمله برای اینتان انشالله در ویدیو آینده استعمال میکنم، ولی دیگه فقط لغات ها را یاد بگیرین، پشت جمله شال نگردین. انشالله در ویدیو آینده. 19 divide 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 څه شي ته وایي؟ تقسیمول. یو شی تقسیموي، مثلا شپږ مڼې دي اخیستې دي، هغه تقسیموي په 3 کسانو باندې دیواید کوي. دیواید چی را میگه؟ تقسیم کردن میگه دوستان عزیز. مثلا 6 دانه سیب میخری تقسیم میکنی، یا مثلا پیسه داری $10 داری تقسیم میکنی که $5 مثلا یک چیز میخری، $2 یک چیز دیگه، $1 یک چیز دیگه تقسیم میکنی. دیواید تقسیم کردن میگه. 20 شلم دم ډیر مهمه ده دوستانو. find 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 څه شي ته وایي دوستانو؟ پیدا کول، پیدا کردن. مثلا یو څه شی نشي پیدا کولای، دکاندار ته وایي چې زه نشم پیدا کولای، څنګه به ورته وایي؟ I cannot find it. I cannot find potatoes. I cannot find potatoes. کچالو نشم پیدا کولای، کچالو را پیدا کردن نمیتوانم. چه قسم به دکاندار بگویی؟ پس انشالله باز در جمله برایتان استفاده میکنم، ولی فقط کلمه شاید بگیرین. find پیدا کردن یا پیدا کول. 21 finish 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 چه شی ته وایي؟ ختمیدل، ختمول یا ختمیدل، خلاص کردن، تمام کردن. یک چیز تمام میشه. مثلا یک نفر میگه که سودا خریدن من خلاص شد. I'm done with my grocery. Yeah, I finished buying my groceries. I finished buying my groceries. به این شکل میگین گروسری که تمام میشه گوره میگه finish. یا هر چیزی که باشه که تمام شدن چی میگه؟ finish یا ختمول یا خلاصیدل. 22 دویشتم get 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 څه ته وایي دوستانو؟ حاصلول، حاصل کردن، به دست آوردن. به دست آوردن چی میگه؟ get یا حاصلول. 40 نه 20 guess 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 فکر کولو ته وایي، لکه think په شکل باندې فکر کردن میگه، مانند think که think هم میگه فکر کردن، guess هم میگه یعنی فکر کو. فکر کردن چی میگه؟ guess میگه. guess. 40 stand 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 څه ته وایي؟ ودریدل یا استادن. استادن چی میگه دوستان عزیز؟ stand stand. 25 again 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 معنی بیا زل یا دوهم زل یا بار دیگر یا دوباره. ما شما میگیم دوباره را چی میگه؟ again again. 26 fast 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 چه شی ته وایي؟ تیز، ژر ژر یا تیز ما شما میگیم، یا زود زود، زر زر. یو چیشه مثلا غواړی چې زر خلاصه. I want to finish it fast. زه غواړم چې زر ختم کم، زر خلاص کم. من میخوام که ایره زود تمام کنم. finish هم استفاده شد، fast هم استفاده شد. finish خلاص کردن، تمام کردن میگه، و fast زود، زودتر. زود چی میگه؟ fast fast. 28 here 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 څه معنی؟ دلته، اینجا، اینجا یا دلته. over there over there over there over there. هلته یا آنجا یا اونجا. ما شما در آمیانه میگیم اونجا، اونجا یا over there over there.
29 نهویشتم everything 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 هر چیز سودا میخرین I got everything هر چیز به دست آوردم یا هر چیز می ترلاسه کرل everything هر چیز دیرشم a lot of 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 یعنی a lot of چه معنی زیاد دیر زیاد چی میگه a lot of زیاد یو دیرشم another 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 یو بل یک دیگر یک چیزی میخریم که مثلا I want another one زه یو بل غواړم ما یک دیگر یک دانه دیگه میخوایم مثلا میگی another one یکی دیگه ش میخوایم another another دو دیرشم near 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 چه معنی نزدیک یا نزدیک یا نزدیک نزدیک چی میگه near near next to next to next to next to next to یعنی پخوا که در بغل یا در پهلوی نزدیک یک چیزی یکی نیر است یکی next to است نیر براتون قبلا گفته بودم که در بینش چیزای دیگه می باشه و next to که در بغلش باشه پهلو در پهلو باشه نزدیک باشه او را میگه next to next to چلور درشم potatoes 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 کچالو آلوگان کچالو potatoes پینزه دیرشم آخری garlic 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 څه ته وایي هوګه سیر میگه garlic garlic ډیره زیاته مننه دوستانو په دې هیله چې دغه لغتونه به تاسو زده کړئ او چې کله مو زده کړئ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به دغه هر یو درته په جملو کې استعمالوم ترڅو چې ښه مو زده شي تشکر دوستان عزیز که تا این لحظه به همراه ما بودین دوستان عزیز امی لغت‌ها را لطفاً یاد بگیرین و انشالله در ویدیو آینده هر کدام اینا را در جملات براتون استفاده میکنم تا که شما خوبتر و آسانتر بالاش بفهمین و یاد بگیرین بازم اگر سوال چیزی داشته باشین لطفاً در کامنت بنویسین هیچ وقت بجرات نباشین کوشش کنید که در کامنت سوالایی که دارین بنویسین و من انشالله حتما براتون جواب میتم باز هم تشکر از تک تک شما عزیزان از حمایتتان از محبتاتتان که همیشه کامنت میکنین و دوستانتان خبر کردین ویدیو را شریک کردین د ټولو هیوادوالو نه د زړه له کومې نه مننه چې زما ویدیوګانې تاسو ګورئ کامنټونه کوئ او زما ویدیوګانې تاسو شریکې کړي دي تاسو ډیر دوستان راغلي دي په یوټیوب چینل ته بیا هم د زړه له کومې له تاسو ټولو نه مننه کوم انشاءالله د راتلونکي ویدیو په انتظار اوسئ راتلونکي ویدیو کې به دغه ټول 15 لغتونه درته په جملو کې استعمالوم ښه وختونه او ښې شیبې ولرئ بیا هم له تاسو ټولو نه مننه ژوندی دی افغانستان زنده باد افغانستان ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه تشکر از توجه شما عزیزان با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد هموطنان عزیز لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید تشکر ژوندی دی افغانستان زنده باد افغانستان